د خوست ولسونه د روان تپل شوي جنګ ختمېدل غواړي. دوی ټول په حکومت او د حکومت پر ښکېلو خواو غږ وکړ. افغانان د سولې تږي دي او له جنګ ستړي شوي دي. دوی له دولت او سیاسیونو هیله وښوده چې د سولې له روان بهیر څخه نظارت او حمایت وکړي تر څو د سولې دغه ستر ارمان ته چې ټول افغانان لري ورسیږي. نور نو باید جنگ ته د پای ټکی کېښودلی شي. دا چې په جنگ کې دواړه خوا افغانان دي باید د صلح په خبرو کې د افغانانو ګټې په نظر کې ونیولی شي او څه چې د افغانانو ګټې وي هغو ته باید ترجیح ورکړی شي او د شخصي اراضو او د شخصي مطالبو نه تیر شي. دا چې نننۍ غونډه په همدې موخه راټوله شوې وه تر څو په ښکېلو خواو غږ وکړو چې نور جنګ بس کړی د سولې په ټغر سره کینئ. په همدې اساس باندې د خوست ټول قومونه او علما او ځوانان راټول شوي وو تر څو د سولې له روانې پروسې سره مونږ همکاري وکړو. دولت او سیاسیون کلاک له دې پروسې څخه حمایت وکړي تر څو دغه پروسه لا تقویه شي. همدا شان په ورته وخت کې په خوست کې د یووالي او بدلون ټولنیز کاروان او د ولایتي شورا پخواني غړي عبدالولي واحدزي هم هیلهمندي وښوده چې د سولې پر راتګ حکومت او د حکومت ښکېلې خواوې باید له نور جنګ لاس واخلي او د سولې د راتګ لپاره په یو ټغر کینی تر څو واقعي سوله راشي. زمونږ غوښتنه دا ده د خوست د ولسونو غوښتنه دا ده چې په جنګ کې ښکېلې غاړې هغه که حکومت ده که امریکا ده که طالب ده او یا هره بله ډله ده هغوی ته پیغام دا ده چې ولس نور له جنګه ستړی شوی ده. موږ له دې حالته ستړي یو. نور د جنګ پای غواړو، نور د جنګ خاتمه غواړو او نور په افغانستان کې د سولې د روانې پروسې بریالیتوب غواړو. زموږ هیله دا ده چې په جنګ کې ټولې ښکېلې غاړې په واقعي معنا سره سولې ته ژمن پاتې شي، له ماشو څخه ګوتې پورته کړي، د یو او بل په وړاندې له سنګرونو څخه راکوز شي او دوی د مذاکراتو په ټغر باندې کینی او د واقعي سولې د ټینګښت لپاره فضا آماده کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې پر راتګ او د بین الافغاني مذاکراتو لسم پړاو ناستې په قطر کې شوي چې د ځینو سرچینو په خبره اووه پړاوه رسمي ناستې او درې پړاوه غیر رسمي ناستې د افغان حکومت او طالبان لخوا په قطر هیواد کې ترسره شوي چې له دې ناستو سره بیا هم د سولې دغه جنجالمن حالت همغه شان قرار لري. خو ولې دا ځل خوشبیني شوې چې ګواکې د سولې هڅې ښې روانې دي.